سلامونه ملګرو دمګړی کابل کې د شپې 12:03 د اکتوبر 22مه ده، تاریخ اوښتی ده او زموږ مسابقه هم پیل ده. دا د دې په خاطر باندې کوم چې دا ریل ټایم تاسې کابل کې وګورئ. او بیا راځو اوس مسابقې ته. مسابقه کې د دې لپاره چې د ټولو کسانو د کار اندازه معلومه شي، موږ ګورو یعنې داسې چون مسابقه پیل کېږي ځینې کسانو ډېر کار کړی، ځینو به تازه راځي. موږ دا ویډیو ځکه ریکارډ کوو تر څو د ټولو کسانو د کار اندازه له مخکې نه موږ په یو لیست کې ورسوو او بیا وروسته چې مثلا که بخت زمان عادل مثلا 40,000 غږونه ریکارډ کړي وي یا 40 ساعته کار یې کړی وي، هغه نه موږ دغه 22,000 منفي کوو. یو بل کس یې نن له صفر نه شروع کوي، هغه نه فقط صفر منفي کوو. هدف دا شی دی چې د ټولو کار مساوي اندازه باندې معلوم شي. یعنې مسابقه له صفر نه پیل ده، مسابقه داسې نه ده چې یو څو قدم مخته تللي. نو دلته تاسې ګورئ د هر کس د کار اندازه معلومیږي. دلته دا 15 کا په دې معنی 15,000 غږونه دي. یو کا موږ په یو ساعت حسابوو، هغه داخلي حساب یې همداسې ده. دا نومونه به موږ ټول ډیټابیس ته ورسوو. دا ما یو بل اکاونټ ده، دا اکاونټ مې دا اوس ریکارډ پې کوم، تازه جوړ کړو چې تاسې ته له سره وښیم. نو دا به موږ ټول اکسل شیټ ته ورسوو په دې شکل باندې. او دا یوازې تر سلم نفره پورې زه ګورم، یې خواته یې نه ګورو ځکه هغه کسان مثلا هغومره نیم ساعت کار یې کړی یا یې 10 دقیقې کار کړی، هغه که تاسې دغو کسانو پسې تاسې په 20 دقیقې کې رسیږئ نو اړتیا نشته چې د هغو حساب نه بیا دا حساب منفي کړو، دومره مهم نه دي. دا شو سلم نفر ماشاءالله وسیم او 101 نفر هم دغو کسانو 296 او 295 غږونه ریکارډ کړي. اوس راځو دا د ریکارډ برخه وه، دا د والیډیشن برخه هم ګورو. په دې کې ټاپ کسان څوک دي او څومره ریکارډ یې کړی. دې کې نصرت الله ټاپ ده، 40,000 وایس لري، غږونه لري. دا په دې معنی نه ده چې له تاسې نه مخکې ده. د نصرت الله به له همدې ځای نه حسابېږي، د تاسې له یو نه حسابېږي، د یو چا له 2 ساعته نه حسابېږي نه. نو له دې بابته چې تاسې خطرجمه اوسئ او په همدې شکل باندې دغه اندازې هم تاسې ګورئ د هر کس. او دا به موږ او تاسې سره موجود وي تر څو په راتلونکي کې وکاروو ویې ګورو. ښه کوم ځای کې په دې کې زیات و کم نه وي شوي، پاته نه شي. ښه دا به هم یوازې تر سلم نمبره پورې وګورو ځکه د هغه نه یې خواته کسانو دونه ریکارډ نه ده کړی چې اوس موږ تاسې حسد ورسره وشي ولا دا خو دونې مخکې دی، دې سره موږ مسابقه نه شو کولی. ښه ښاغلی پیدا باران نن یې ویل چې ما زرګونه ساعته کار کړی، در حاله کې چې معلومیږي 300 کلیپونه یې ریکارډ کړي وي. 3 سکنډ کې ضرب کړه په ساعتونو یې تقسیم کړه، شاید 10 دقیقې هم نه وي. ښه دا سو سلم نفر، 99 نعمت الله ده ریحان او سلم هم نعمت الله ده وراند او 142 وایسونه یې ریکارډ کړي. ښه اوس موږ دا ټول شیان لرو، دا ټول جزئیات لرو. بیا اخري ورځ باندې به دا ورنه منفي کړو او موږ ته به د ټولو خلکو د کار اندازه معلومه شي. دا په پښتو کامن وایس کې د ګډونوالو د کار اندازه ده یا ټاپ کنټریبیوټرز دي یا هغه کسان چې ډېره ګډون یې کړی ده.